عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ فرمائے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دا دنیا لعنتی ده او سچ پکې دی هغه هم لعنتی دي مگر صرف د لعنت نه هر هغه شی بچ دی چې پاغه د الله مخ اراده شي. نو دی حدیث کې منغو تاسو ته د الله د لعنت نه د بچاو سبب ذکر شو چې کغواړي چې په دنیا کې د الله رب العالمین د لعنت نه بچ شي د خپل دنیا د الله د مخ د پاره خرچه کا د الله د رضا د پاره خرچه کا متبع د لعنت نه محفوظ شي د خپل عمل د الله د رضا د پاره وکړي چې سحر را پاسې دی نیت زړه کې جذبه د الله د مینې د الله د عبادت د الله د رضا وګرځوا نو د لعنت نه به بچ